سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې راته روغ جوړ اوسئ. بیا ستاسو چوپړ کې حاضرېږم دې په خاطر چې یو ښایسته ډیزاین خاله د شاپو خاله چې ورته وایي چې سوري دپاره په سریږي او ډېر ښایسته لوکسه ده. وګورئ دوستانو، دا د غټانو دپاره ده، د نجونو دپاره، د ښځو دپاره. اوس غواړم چې د ماشومې دپاره جوړه کړم. په دې کې موږ دې کې موږ د شروع نه د غټانو دپاره 12 دانې زنجیرکه نیولې دي، یعنې 12 غټې پایې یې نیولې په یوه حلقه کې. او اوس د ماشوم دپاره 7 یا 8 حلقې نیسو. وګورئ دوستانو، داسې شروع کې داسې واښه کوو، حلقه اچوو، 3 زنجیرکه کوو، 1 2 3 دې ته وایي یو لوړه پایه. بیا حلقه اچوو، بیا یو باندې یو دغه کې 2 پایې شوې. درې 1 2 3 4 پایې، 5 پایې، 6 6 1 2 3 4 5 6 دا تار نیسو، کش کوو داسې، او دلته وصل کوو، دې ځای سره وصل کوو یې داسې. یو حلقه موږ ته جوړه شوه. اوس بیرته بیا 2 زنجیرکه کوو، 1 2 بیا حلقه تاووو، په همدغه بغل کې دلته یو زنجیرک کوو، یو پایه کوو، لوړه پایه. اوس راځو بیرته بیا حلقه کوو، بیا د بل زنجیرک کې 2 پایې کوو، 1 پایه 2 پایې، بیا د بل زنجیرک کې هم همداسې 2 پایې کوو. دا دلته ورسوله، بیرته بیا یو مخفي پایې باندې وصل کوو، داسې. ګورئ دوستانو، 2مه لاره مو شو، 2مه لاره وشوه، بیا 2 زنجیرکه کوو. اوس دلته څه کوو، یو پایه هم چې وکړله دا خو جوړه شوې. دلته بیا یوه طاقه پایه کوو، دلته یو جوړی پایه کوو، 2 پایې په یو خانه کې، یعنی یو پایه جدا 2 پایې جدا. یو پایه شوه، یو وایو، ورپسې 2 بیا یو دې بله کې یو، دې بله کې 2. داسې راځو دوستانو. همدې سره څو لارې چې کله غواړو د ماشوم سره اندازه کوو، نو هماغه اندازه باندې قاب په اندازه جوړوو، لکه داسې راځو پټوو یې. ګورئ چې اوس دلته ما یو پایه ورکړله، بیا هم 2 جوړی پایه ورکړه. بله لاره کې 2 دانې طاقه پایې ورکړو، یو جوړی، بیا 2 طاقه پایې، یو جوړی، داسې 2 دانې په یو خانه کې، 2 دانې تنا بیلې په یو خانه کې، داسې ځو تر څو دا ورسیږي دوستانو. اوس وګورئ، یوه پایه ده، طاقه ده، یو جوړی ده. دا ګوره دا طاقه ده، دا جوړی ده. دې سر نه وګورئ، دا جوړی، دا طاقه، دا جوړی 2 دانې دي په یو خانه کې ده، او دا طاقه ده، دا جوړی دي، دا طاقه ده.
بله لاره چې ده 2 دانې تاقه کوو، لکه دا تاقه چې ده یو بل هم تاقه کوو، بیا دلته جوړی راځي 2 جوړی، همداسې راځو 15 لارې کوو دوستانو. دا د دې ځای ته مو رسوله. ګورئ په دې هره لاره کې موږ یو دغه اضافه کوو، اته یو لاره 2 3 4 5 6 لارې مو کړې، اته وکړي، بیا نوره داسې سیده ځو، داسې سیده ښکته کېږي. نو دلته اضافه کولو کې ګوره بیا هم تاسو ته یاداوري کوم چې په یو خانه کې 2 په دویمه لاره کې یعنې دوم روان کې 2 په یو خانه کې بیا تاقه کوو، بیا یو دانه کوو، بیا 2 کوو. ګورئ دلته دوستانو دا 2 دي، دا 2 دا یو ګوره تاقه شو، بیا دا ډبل شو. په دې بله لاره کې وګورئ دلته 2 دي، بیا دا 2 دانې تاقه دي، یو 2 ګورئ دلته بیرته بیا ډبل دي. وینئ په دې دریمه لاره کې دریمه روان کې یا لاره کې بیا ګورئ 2 دي دلته په یو خانه کې، یو 2 3 اضافه شو، 3 تاقه ځي، یو 2 3 تاقه کوو، څلورم کې بیرته ډبل کوو. دې حساب دپاره S1 S2 S3 داسې حساب کوو، بیا S3 چې مو ویلې څلورم کې ډبل کوو، یعنې ډي ویو یعنې ډبل. نو همداسې ځو په دې بله خانه کې ګورئ دلته چې کله موږ ډبل خانه وهله ډبل، بیا S1 S2 S3 S4 په پنځمه کې بیرته بیا یعنې په دې بله لاره کې 4 دانې تاقه کېږي او یو دانه ډبل کېږي، 2 دانې په یو خانه کې. دې بله لاره کې همداسې وګورئ اخرنۍ لاره ده ډبل، دلته ډبل شوي دي، بیا S1 2 3 4 5 ساده شو، سنګل شو یا ساده شو او دلته ډبل شو. ګورئ همدغسې S1 S2 دغسې که چېرته ځان سره حساب کوو نو بیا صحیح راځي، بیا پې باندې پوهېږو. دغه ته دلته ورسېدلو. اوس دې ځای کې مونږ دوستانو یو ځای کوو بېرته نوره دې نه وروسته حاجت نشته ده چې ډبل خانې اضافه کړو پکې. 1 2 3 4 5 شپږمه خانه کې مونږ شپږمه کې ډبل. اوس بیرته همداسې ساده ځو، دلته وصل کړو S1 S2 S3. اوس ورسېدو دلته وصل کوو. نور حاجت د دې نشته چې ساده څنګه 2 زنجیره کوو، نوره داسې مخکې ځو دوستانو، ساده عین خپله کومه خانې چې دي همداسې ځو پکې باندې. دلته نو ډبل ته هېڅ حاجت نشته چې په یو خانه کې ډبل وکړو. داسې ځو دوستانو. ګورئ بیرته راځو. نو داسې ګورو، اندازه کوو، 4 لارې شو که 15 راونده شو، 15 لارې شو که 4 لارې شو، بیا هغې نه وروسته دغه قسمت رسېږي. ګورئ دوستان دې قسمت کې بیا عین لکه پاس چې مونږ اضافه کوله همداسې اضافهګي راولو پکې، بیا هغه هم تاسو ته ښیم. ګورئ داسې یو ګول شکل نیسي، داسې صحیح شو دوستانو. په دې رقم باندې دلته اضافه کېږي، نوره بیا مخکې ځو. دوستانو دا 15 لارې مې وکړلې، 1 2 3 4 5 شپږمه لاره کې اوس دغه کوم بیرته غواړم چې لوی شي، لکه دا ځایونه وینئ دلته دا ځای کې ګوره 2 دانې په یو خانه کې، یو جدا، یو تاقه، یو ډبل یا سنګل، یو ډبل یا سنګل. داسې دلته هم اوس که ګوره دا 2 دانې ډبل کې راځي، دا یو سنګل، بیا دلته ډبل، 2 خانې کوو، 2 پایې کوو، دا سنګل پایه، دا بیرته دې بل ځای کې دا ډبل پایه، 2 پایې.
ورچ شو. سنگل دبل. دوستانو داسې دوره ورکوو، سنگل دبل همداسې ځو تر اخره همدغه یو په همدې شکل باندې. بیا بله لاره کې بیا دوه سنگل یو ډبل، دوه سنگل یو ډبل داسې کوو. پوه شئ دوستانو، په دې طریقه باندې دا لویږي، ازادیږي. چې ازاد شو بیا دې سر ته ورسېد بیا به تاسو ته وښیم. دوستانو دا د خله جوړه شوه ښایسته د شپږو د 5 میاشتو نه تر 1 کلن ماشوم لپاره موږ د دې نه استفاده کولی شو. دا ځایونه مې چې تاسو ته ویلې چې دوه ډبل دوه سنګل، اول چې دی یو سنګل یو ډبل یو سنګل یو ډبل، پسې دویم روان چې و یو ډبل دوه سنګل. وګوره دا خلاص شو. فقط دغه فرق یعنې دا دومره تاسو کولی شئ چې 4 زنجیرکه کوئ دلته مخفي پایه کې یو ټک ورکوئ، بیا 4 زنجیرکه کېږي دلته کلک کوو، منځ کې یو خانه پرېږدو، دویمه خانه کې کوو. داسې دا زنجیرک پرک باندې راځي او ښایسته هغه هم ورکوي. او دا ګل دی، ګلان خو مې تاسو ته ښودلي وو چې په کوم رقم جوړېږي. وړاندې ویډیوګانو ته لاړ شئ، ګلان زده کړئ. داسې وګورئ دوستانو.